السلام علیکم دوستانو خدای دو کی چې ټول به روغ جوړ یی امید لرم چې د صحت جامې به مو پتن وي دوستانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې ده چې کله حریم شاه د دوبۍ مال ته لاړه شاپینګ لا نو هغلته کې دې سره څه وشول د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم او دا معلومات در سره شیر کم نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ هم دغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي دوستانو ټیک ټاک سټار حریم شاه او سندل خټک دوبۍ په مال کې شاپینګ لا تلي وو چې هغلته کې موجود خلکو دی باندې خپلې غوسې ویستو دپاره په دی باندې په سپلو باندې ګزار وکړو سندل خټک لی دیکې هم ورکې چې هغلته کې خلکو حریم شاه او سندل خټک د دی نه بچ کا او سندل خټک او حریم شاه د مال نه واپسی وکړه او هغلته کې موجود پولیس هغه نوجوان هم گرفتار کو او د هغه نه موبایل هم په قبضه کې واغستو چې دا ویډیو وغیرہ شیر نشي او په دې باندې نور تحقیقات شروع دي دوستانو که حریم شاه تاسو نه پیژنئ نو دا د پاکستان ټیک ټاک سټار ده خو دې په ټیک ټاک باندې ځان دومره مشهور کو چې دا اوس ټول پاکستان پیژني خپل بې حیایي او د جسم نمایش سره د پاکستان ټول کلچر تباه کو دا خپل فالوور زیاتولو دپاره په ټیک ټاک باندې دا رنګې ویډیوګانې جوړوي چې په هغې کې دا د خپل د جسم نمایش کوي څو ورځې مخکې دا وزیر اعظم هاوس ته هم تللی وه چې په دې باندې بیا ډېرو خلکو اواز اوچت کو خو بیا هم په دې باندې څه ایکشن وانه غوښتلی شو نو داسې معلومیږي چې د دې څه غټ لاس دی دوستانو دې سره چې کومه ملګرې ده سندل خټک هغه یو پښتنه ده او هغه دې سره ملګرې شوې ده او هغه هم دارنګې بې حیایي ویډیوګانې او دارنګې کپړې اچوي او خپل فالوور زیاتوي نو دوستانو تاسو د دې په باره کې څه وایي چې آیا هغې کس خو وکړل چې په دې باندې حمله وکړه یا نه نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک چینل در سره سبسکرایب او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلومات نه خبر شي او په دې باندې لعنت ووایي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان